فاعتزلوا النساء في المحيض بجدا شيد زنانونا فحيز کی ولا تقربوهن او من اجدیکی اغویتا حتى يطهرن تردیچ اغوی پاکشی د زنانه سره د حیز او د سلوختی په ورځو کې کورواله د حرام دی ګناه ده د الله نه فرمانی ده او په دې کې ډیر زیات نقصانات دي چې هغه موږ د بلوغ المرام په درس کې بیان کړی فاذا تطهرنا نو کله چې ځان خپاک کی ګوره په دویم پیروي حتى يطهرنا فاذا تطهرنا د اوله پاکینه مراد ده چې کله وینه ختم شي فاذا تطهرنا نو کله چې ولم بي فاتوهن من حيث امركم الله نو بیا راځي غویته دا غزینه چې الله به تاسو ته حکم کړی مطلب دا شو چې د زنانه وینه وسودري ده په زنانه باندې حیض بیماری ده وینه ودري ده کوراله وسره کولای شي ها نشي کولای تر دې چې لمبلی نه فاذا تطهرنا دا دویم ټکی چې راوړل دی د پر راوړل چې کله ولم بي پاک شي بیا به سره کورواله کې او پاک ځکه به سره کورواله کې کمزې چې الله ته تخول لري هغه د مخې د طرف ته ان الله يحب التوابين يقينا الله من كيد توبه وستنكو سرا ويحب المتطهرين او من كيد باقي كونكو سرا نساؤكم حرث لكم خزيستاسو فصل ديستاسو دپارا فاتوا حرثكم ان شئتم نراتك وي فصل خپلتا پکما طریقه جستاسو خوخي دا آیت کله نازل شو يهوديانو به دا خبره کول په مدینه کې مشهوره کړي و چې کله یو سړی د خزي سره په دې مخې ته طرف کې د شان نزدېکت کوي کورواله په مخ کې طرف کې د خود کم ځینې وسره کوي د شان وسره کوي په دوبور کې وسره کورواله نه کوي کورواله هم په مخ کې عورت کې دي خود شاده طرف نه کوي نو چې څوک دسی کورواله کوي نو د بچی چې پیدا کیږي هغه کوکسترګي دا خبره د مدینه د انصارو مجده کړي و نو د یو مهاجر صحابي د یو انصاري زنانه سره واده وشو نو دې سړی ته د شپې مطالبه وکړه چې تاسو سره دې کورواله کو هغه ته لیونه ک بچی کوکسترګي پیدا کی او دا ناروا کړ نغوی به صرف یو طریقه کوله هغه دا چې زنانه لاندې سړی بل پاسي بس دغه یو طریقه ده د دین علاوه نور طریقې وې دا ناروا دي او دا خبرې د يهودو نه اوریدلې وي نغورانو پر رسوسم پس مته سره اکثر مخې خبرو کړې چې ګوره په دین کې دې حیا نشتی چې دین مسلې به نه ته پوښو ځم به نه پوه کنه غوي پر رسول پس را وی رسول الله مسله الله د آیت نازل کو وې دا خوسته پسل له خپل پسل چې څنګه راځي راتلې شي خو پاغه ذکر به تراته کوي کمزې چې الله خو له نور طریقه چې کومه د طریقه دستاسو چې کومه طریقه خوخی کومه الله ګوره طریقه نه ده خولې یا بس خلک ته پوښتنه کوي دیسی کو ډېر ته پوښتنه مکوه خو دغه حرام یاد ساته چې دا حرام دی بس نو د حرام نه علاوه چې سدي هغه شو جيش د شاده طرف نه کورواله مکوه د حیز په ورځ کورواله مکوه د سلوختی په ورځ کورواله مکوه نور چې سدي زړه غواړي هغه کوه په دې کې د فائدې لپاره دا خبره د بز عوام دا وی چې خزو خاون یو بل ته لغړ نشي کته وې د دې سره نظر کمی دا خبره چری کنه چری ها دا خبره مشهوره او دا سره به حیا او دا جنې به شرم ده چې خاون ته دي شي ګوري هغه خز ته دي شي ګوري دا کمزوري خبره ده الله سوی هن لباس لكم وانتم لباس لهن دا آیت موږ سره پرون تیر شو نو سړی خپل خزي ته چې هغه په هر حال کې کته شي وته او خز خپل خاوند ته چې هغه په هر حال کې نو کته شي وته وقدموا لانفسكم او مخکې ولېږئ د خپلو ځانونو دپاره په دې کې دا خبره الله متخی چې بزنانو سره چې کوم تعلق ساتي نو په دې کې به اصل مقصد دی چې دا نسل باقی پاتې شي نو خون حاصلول به ضمني فائدہ ده او بل دا نیت بکوي قدموا لانفسکم
د مخکې قیامت دپاره څه ولیږئ نو سړی وایي چې کوروالی کې څه دي د قیامت د لیږلو دپاره کوروالی کې دا دي چې ته کله کوروالی کوې نو په دې نیت یې کوو چې الله ماله نیک عمل اولاد راکړي چې د قیامت په ورځ زما په کار راشي